د افغانستان په کرنیز ولایت میدان وردګو کې د ګیلاسو د حاصلاتو تر رسیدو وروسته اوس زردالو هم په ثمر رسیدلي او حاصلات یې هم د نورو کلونو په پرتله زیات دي. محمد نعیم د زردالو دغه باغ نږدې 8 کاله وړاندې جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې حاصلات ډېر ښه او د نورو کلونو په پرتله زیات دي. الحمدلله بیخی ښه دي. سږ کال خو حاصلات زیات دي. ډېر زحمت هم ورسره وکړی دی. در زحمت بیخي بې اندازې زحمت هم ورسره وکړی دی، خو بازار بیخي خراب دی. د دغه بڼوالو او سوداګرو پر وړاندې اوس مهال تر ټولو لویه ستونزه ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو زردالو او نورو میوو رسول دي، ځکه لارې خرابې او ګمرکي تعرفې لوړې دي. کار خو دغه د زردالو کار مو کوو، د مڼو کار کوو، خو اوس داسې ده چې بازارونه خراب دي، بازارونه نشته دي. دغه زردالو ما اخیستي 130 روپۍ، دا اوس په بازار باندې موږ خرڅوو په 140-50 روپۍ. نو دغه نه هېڅ شی موږ ته نه جوړېږي. یو کارتن په 40 روپۍ 45 روپۍ موږ ته دلته خالي کارتن تمامیږي. په دو کارګر دی که نه سریک دی، نور مصرف دی، کرایه ده، کمیشن دی، نو دا ټول مصرفونه پرې سي. علت یې دغه ده چې وبدي موږ لارې بندې دي، کومې خواته مال نشو وړلی، نو موږ ته که لارې چیرې خلاصې وای موږ به د خپل مال هر ځای ته رسولی و. تقریبا حاصلات هم تر اوسه پورې تر 0 پلاستیکو پورې هم جوړ کړی دی او یو پلاستیک تقریبا موږ ته په 150 روپۍ لویږي او په 115-40 پورې موږ ته په فروش باندې رسي. دوی وایي چې که حکومت د دوی پر وړاندې شته ستونزې له منځه یوسي، په ګڼو برخو کې به حکومت او خلکو ته ګټې ورسیږي. غوښتنه همدا ده چې موږ ته ګاونډیو هیوادو سره دغه لارې خلاصې کړو، که نه د هغو باید دغه لارې موږ ته خلاصې شي او زموږ مال باید نورو هیوادو ته صادر شي، ګاونډیو هیوادو ته، ځکه حاصلات یې الحمدلله ښه دي، نو قیمت یې هم ښه کېږي چې نورو هیوادو ته حاصلات لاړ شي یا مال لاړ شي. خو په همدې حال کې بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد CGTN پښتو ته په لیږلي یو ویډیویي پیغام کې وایي چې دوی هڅه کوي د هیواد تازه میوو ته ټولې صادراتي لارې پرانیزي او دغه میوې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. وزارت صنعت تجارت همیشه د صنعت او سوداګرۍ وزارت تل د دې لپاره هڅه کړې چې زموږ د تازه میوو لپاره ښه بازارونه پیدا کړي او اوس مهال هم موږ له ډیری ګاونډیو هیوادونو سره په خبرو بوخت یو تر څو زموږ رسېدلې تازه میوې د دوی بازارونو ته ورسوو. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ډیری وخت د تازه میوو د بڼوالو پر وړاندې د سړو خونو نشتون او دغه راز د لارو بندېدل هغه ستونزې دي چې له کبله یې له درنو مالي زیانونو سره هم مخ کیږي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د میدان وردګو ولایت.